فرعون ډیر زیات په کبر سره او ډیر زیات په غرور سره کور ته راغی. مټې وای کور ته راغی. نن مو ګوره کنه هغه فرعون هغه د مصر په عجایبګر کې پروت. بله زمونږ یو ملګری دی سریر نه هغه اوښی د دې شیرپو نه هغه ماته وي هلته مصر کې وخت تېر کړی. ماته وي د فرعون هغه کور اوس هم هلته د رایل نیل په غاړه باندې ماته یې ویشته. وایي چې دغې ته وګورې وایي ته به ووایې چې دا دنیا مخکې هم اډوانس وه. وایي چې د هغه کور ته وګورې. ما وي هغه کور دی وي همغه کور دی. ما یې د څه نه جوړ شوی دی؟ وایي د کاڼو نه. ما ورته یې د ګټو نه وي او وایي چې داسې لږ فرق پکې راځي. وایي هغوی یې مرمت کوي. نن هم د فرعون هغه کور شته، نن هم د هغه هغه ډانچه شته. هلته یو سړی ناست و. ما ته یې وي دې سړي ته ګوره تقریبا وایي دغه شانتې ډانچی ده. نو دغه دې چې کور ته دا فرعون په تکبر سره راغی، په تکبر او په غرور سره ښځې ته وایي وایي راشه زمونږ په کور کې چې خوراک څښاک کوو او په ما باندې ایمان نه راوړه، په موسی علیه السلام او د هغه په رب ایمان راوړی و. وایي داسې عبرتناکه سزا مې ورله ورکړه چې غږ یې مه کوه. هغه ورته یی ظالمه، ای بدبخته، د هغې د خېټې د پاسه تا د هغې بچی حلاله کړه، بیا هم ستا کې رحم رانغې؟ داسې څوک کوي لکه دا تا چې وکړل؟ او د فرعون ښځه بیبي آسیا دا ډېره زیاته ښایسته او خوبصورته وه. په دغه علاقه کې د دې نه ښکلې ښځه بله نه وه او دې فرعون په مینه او په محبت او په خوښۍ باندې کړې وه. نه هغه ورته وایي ظالمه، وایي دومره ظلم څوک کوي لکه چې تا وکړه؟ د هغې هغه ماشومه بچی د هغې د سینې د پاسه حلاله کړه، مړه دې کړه. داسې څوک کوي؟ دی ورته وایي ولې ته هم جوړې په موسی علیه السلام او د هغه په رب دې لکه چې ایمان راوړې. هغه ورته ایمان پرې راوړی دی، هغې هم پټ ایمان راوړی. وایي بلکل ما هم په ایمان راوړی دی. ورته یې ویې سمه شه ګورې په لکونو ښځو کې ته ما د ځان دپاره منتخب کړې، تا له مې محل جوړ کړی دی او ستا په اشارو باندې په زرګونو ښځې خدمتګارانې په کور کې کار کوي، تا ته کینې او پاسي ستا خدمتونه کوي. سمه شه ګورې. او ورته وایي د مړه په قلاره باندې کښېنه. وایي ته به زه څه خدای یې؟ وایي ته خو زما خوشامندې کې ما ته ښکته پورته کېږي. وایي ته څنګه رب ځان ته وې؟ ورته یې ویې ښځې شه سمه شه ګورې دا هر څه به درنه پاتې شي ګورې. وایي بلکل په موسی علیه السلام او د هغه په رب ایمان دی. واپس د غصې په حالت کې دربار ته راغی. خلک یې راټول کړل او ورته وایي یو بل هم منکر علاج شته، یو له مې عبرتناکه سزا ورکړه، یوه منکره کور کې بل هم شته، هغې له هم سزا ورکړو. هغې وخت کې چې د ده که معامله وه هغې بیبي آسیې پسې ولېږله. ورته وایي رایې ولې او په ځمکه باندې یې راکاږي. بیبي آسیې د دې د سر د ویښتو نه هغې کسان ونیوه یا هغه پولیس والا هغه عمله چې هغې ته به ښکته پورته کېدل یې نن بیبي آسیه د ویښتو نه نیولې ده او په دې ځمکه باندې د فرعون دې دربار ته راغلې، مړه یې ورله ټوله زخمي کړه. بیا ورته فرعون وایي ګوره نصیحت درته کوم چې سمه شه ګورې دغه دین پرېږده. ورته یې بلکل موسی علیه السلام باندې مې ایمان دی، د هغه په رب مې ایمان راوړی دی چې څه راسره کې راسره وکړو خو هغې پرېښودو ته تیاره نه یم. دی ورته وایي زه به درنه پاتې شم، دا محل به درنه پاتې شي، دا نوکرانې به درنه پاتې شي، دا چې کوم سهولتونه درته مهیا دي دا به درنه پاتې شي ګورې. او ورته وایي ته مې هم نه پکار، دغه محل مې هم نه دی پکار، دغه سهولتونه او دا نوکرانې چوکرانې مې نه دی پکار، خو دغه ایمان پرېښودو ته تیاره نه یم. کسانو ته یې ویې کمیس او پرتوګ وباسه. د سړي نه چې د سړو په مخ کې جامې وباسي نو ورته تیار نه دی، او د ښځې نه چې د ښځو په مخ کې جامې وباسي تیاره نه ده، او چې بیا د ښځې نه د سړو په مخ کې لباس وباسي ابه څومره سخت وخت دی. الله دې زمونږ او ستاسو په زنانو د حیا پردې واچوي. نو د بیبي آسیې نه هغه لباس سوخ کړ، په ځمکه باندې یې سملوله او د هغې په دې خپو او په لاسونو باندې میخونه ټک ول. او ورته یې ویې دقې محل ته وګوره، هغې محل ته یې ورله مخ کړې. ورته یې ویې دا محل درنه پاتې دی. هغې الله ته آواز وکړ رب ابن لي عندك، الله پروردګاره ما له په خپل ځان سره جنت کې یو محل پروردګاره تیار کړ چې په ځمکه باندې سملوله کسانو ته یې ویې راشئ او د دې نه دا دغه وباسئ
دا سرمن تی وباسئ په جمدونې د بیبي آسیې نه سرمن اوښکه په جمدونې او په دغې زمانه کې چې به دې ظالم سزا ورکوله نو ماران به یې ساتلي وو لړمانان به یې ساتلي وو د دې د عجزانو په وجود باندې هغه لړمانان پرېښودل مشاتې سره یې دا چل وکړ لړمانان یې په مشاتره پاسه په هغې وجود پرېښودل یو یې وله لور حلاله کړه بل یې پرې لړمانان پرېښودل هغې به له ټکونه ورکول هغه عجز هغې ځای کې مړه شوه نو چې او دو چتیږي را خلاصېږي په خلاصونو یې میخونه را ټوپونه وایي او چغې وایي او دی ورته اوس هم در سره وخت شته هغه ورته اوس ما سره څه وخت دی ایمان پرېښودو ته تیار نه یم نو بیا یې کسانو ته وې مرچکې راله راوړې نو دا مرچ او مرچکې دا ټکېدلې راوړ او د هغې په هغې وجود باندې چې سرمن یې تېخوا کړې وه د پاسه یې پرې واچوله هغې تړټکو باندې هغې عجزې ساه ورکړه د دواړو جهانو سردار مبارک چې خدیجه رضی الله عنها وفات کېده نو هغې ته وایي چې جنت ته لاړه شي نو زما په بیبیا چې وفات شي نو چې جنت ته لاړ شي زما په بیبیانو به سلام ووایي هغه ورته وایي د الله رسوله زه خو ستا ړومبی بیبي یم زما نه خو مخکې تا بله ښځه نه ده کړې ورته یې ویې نه د فرعون چې کومه ښځه ده بیبي آسیا هغه به په جنت کې زما ښځه هغه به زما بیبي وي نو فرعون ورته وی زه به درنه پاتې شم ګنې دغه پیغمبر او الله پرېږده رب ذوالجلال وله په جنت کې د رسول الله مبارک په شان خاوند ورکړي پاک پیغمبر مبارک د دواړو جهانو د سردار مبارک د جنت ملګرې جوړه کړه